نو دا ثابته شو چې دا دعا کوم ځای کې ویلی کېږي؟ مانځه نه بعد. هغه دعا دا د ډېره اسانه ده او ډېره برکتي او ډېره عظیمه دعا ده. اللهم اغفر لی ذنبی، یا الله بخښنه وکړي ما ته زما د ګناهونو، ووسع لی فی داری، او پراخي راولي زما دپاره زما په کور کې، وبارک لی فی رزقی، او برکت واچې ما لره زما په رزق کې. ابو موسی الاشعري وایي چې ما ورته وایي چې یا رسول الله ما دعوات دعوت بهن، تپوس یې چې دغه دعاګانې مبارکې وکړي دا کومې چې رسول صلی الله علیه وسلم وغوښتې. وی رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې وهل ترکن من خیر، آیا پرېښې دی دې دعاګانو څه خیر؟ یعنی کم خیر دی چې هغه پاتې شوی دی. دا د رسول صلی الله علیه وسلم خبره چې کم خیر پاتې شوی دی تی راته وښایه ځه. معنی ده چې له دومره اوچتې دعاګانې دي. 3 جملې دي خو خیر تی نه دی پاتې. بقول د رسول صلی الله علیه وسلم اللهم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یا الله ما ته زما ګناه وبخه، زما په کور کې ما ته پراختیا راوله، زما په رزق کې برکت واچو. خیر د دنیا او د آخرت، خیر د دنیا او د آخرت پکې پروت دی. دا خبر ما نور درسونو کې هم بیان کړې ده او راته ښکاري چې دې اذکارو کې هم بیان شوي چې رسول صلی الله علیه وسلم ډېرو ځایونو کې د الله نه بخښنې غوښتلي دي چې الله زما ګناه وبخ. دلته یو مشهور سوال هغه دا راځي او موږ جواب څو پیرې کړی دی چې پیغمبران خو الله د ګناهونو نه ساتلي دي، نو څنګه رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې الله زما ګناه وبخ؟ نو اولنی جواب د هغې دا دی چې دې کې امت ته تعلیم ورکوي. نو چې امت ته تعلیم ورکوي نو به یې کې دا الفاظ وایي چې امت ته هم داسې وایي. دویمه خبره دا دی چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم عاجزي ده او د غټو خلکو د دیندارو خلکو عاجزي. اکه ډېر ښه سړی وي خو هغه ځان ته د کمي نسبت کوي، نو رسول صلی الله علیه وسلم اگر که الله د ګناهونو نه ساتلی دی خو دا د هغه عاجزي ده چې الله ته وایي زما ګناهونه ما ته وبخ. او دې کې زموږ دپاره د افسوس خبره دا ده چې موږ د ګناهونو ګوډي سحر ماښام ګناهونه کوو، موږ کله الله ته داسې ویلي چې الله زما ګناهونه وبخ. او هغه انسان چې د ګناهونو الله ساتلی هغه الله ته وایي الله زما ګناهونه وبخه، دا عاجزي ده د الله په مخ کې، د الله په مخ کې ځان کمزوری ګڼل دي. بعض نیم سړی به ویني معمولي غونته کې ټکخطا دینداري کوي او د ټوله دنیا یې په سر راغستي او خپل صفتونه او خپلې تذکرې همیشه به ځان ته د کمي نسبت کوي چې زه هېڅ شی نه یم. او زه د په الله قسم خورم که موږ دا تندی الله ته په خاورو کې خاوري کړو موږ به د الله د عبادت حق ادا نه کړو، نو بیا موږ څه ته یعنې داسې په تکبر کې یو، په کومه خبره موږ داسې خوشحاله یو، کومې خبرې ته ته داسې غنئ چې ته دا وایې چې ما دا کړي دي او ما دغه کړي دي. او موږ که ټول عمر د الله بندګي وکړو، هغه حدیث کې راځي که نه دا ملایک چې دي چې الله پیدا کړي دي نو د بعضو پکې دا کار دی چې الله ته په رکوع دي یا الله ته په سجده دي. او چې کله قیامت راشي نو دغه ملایک به م الله ته وایي دا چې ټول عمر په سجده پراته وو، دا چې ټول عمر په رکوع چې ما عبدناک حق عبادتک، یا الله موږ ستا داسې بندګي ونه کړه لکه څنګه چې پکار. دویمه دا چې یا الله زما په کور کې ماله پراختیا راول. حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم د خوشبختۍ یو څو نښې ذکر کړي دي او د انسان د سعادت او د خوشحالۍ. نو د خوشبختۍ یو نښه دا ده چې کور د سړي پراخی، او دغه شان د خوشبختۍ یو نښه دا ده چې سورلي د سړي پراخی او برابری. او یو د خوشبختۍ نښه دا ده چې د سړي ښځه هغه نیک عملی. او د خوشبختۍ یو بله نښه بعضو حدیثونو کې چې ګاونډي ښه سړی، ټولې هغه خبرې دي که نه چې دا برابر وي ژوند به دې برابر وي، یعنی مزیداره سورلي ژوند ورسره څومره په سکون. څه ټایم چې چېرته تله غواړې او ځه. اوس یو سړی دی سورلي ورسره سره شتي نه، نو ژوند کې کمی او ژوند کې تنګوالی. خاص سورلي ورسره شتي، ګاډی ورسره شتي، خو هغه سهار ماښام خراب وي، دې سره هم ژوند تنګ وي. ښه کور تنګ دی، زړه ورسره تنګ وي. کور چې تنګ وي زړه تنګ وي.
میلمه ته ست نشي کولی، خپلوان نشي راغوښتی، علما نشي راغوښتی، ملګري نشي راوستی. هغه پکې خوشحاله چې او چې چا په راتلو 80 روپۍ لګي، یو ښکلي بانې دا جوړه کړې وي. زمونږ کور هسې 2 کمرې دی، یو کمره زما ده، یو د وړو ده. دی خو ته خوشحاله ده، خو نور په تنګ کور کې، په وړوکي کور کې سړي زړه تنګېږي، بغیر د دې نه چې څوک راتلی شي او که نه، خو د سړي پکې زړه تنګېږي. پراخه کور سره زړه پراخه وي، خوشحاله وي. نیک عمله ښځه، دې خو تپوس مه کوه چې ښځه دې بد اخلاقه وه، د کار نه وه، سړیتوب پکې نه و، دینداري پکې نه وه. یاره که ته کروڑپتی لکپتی او د دنیا هر نعمت ته سړی خو ژوند به دې تنګ کړي. او چې ښځه دې دینداره وه او سړیتوب خاونده وه، که ته فقیر ملنګ او په لارو کې سوالونه کوې، خو ژوند کې به دې سکون وي. دغه شان ښه ګاونډي، چې ګاونډي دې ښه سړی نو ژوند به دې په ارامي. یو خو دا د پردو ملکونو کې ګاونډیانې د دې مسري، خو چې بیا خپل ځای کې خپل کور دی، هلته چې کوم ګاونډي خو همیشه اکثر نو چې ښه سړی دې په نصیب شي، حیاناک دروند، نو ته به په امن ومې. ځکه چې دلته کور کې ستا زنانه دي، ستا خویندې دي، ستا لوڼې دي، نو ته به په امن ومې. ښه چېرته لاړې نو دا دې هم سوچ دی چې ځه پلانې شتي که څه مسله راله یو هغه ته به ووایي. چې بد اخلاقه باندې واوړې او سهار د ته مو ورټکوي چې نن جو دا چلو شو، ماښام د ته وایي نن جو دا چلو شو، او کله شور کې، او کله سندرې، او کله ډمتوب، او کله فحاشي، نو ژوند ورسره د سړي لنډ تنګ شي. ځکه طریقه دا ده چې دې باره کې بعض آثار هم شتي، روایات چې ګاونډي د کور نه مخکې ګاونډي به ګوري. مونږ خو ځمکه ګوري چې یاره ځمکه کوم ځای کې یو ټوټه میلاو شي چې ورځو پې، خو د ټوټې نه مخکې ګاونډي وګوره چې دی په څه حال کې دی. او ګاونډي یوازې د کور نه، ګاونډي کله په کمره کې د سړي ګاونډي، که ستا سره انډیوال چې ښه سړی نو ستا ورسره ژوند په ارام تېرېږي. دغه شان په کار کې ستا ګاونډي، په سفر کې ستا ګاونډي. نو ځکه دلته رسول وسلم ویلي چې پراختیا راولي زما په کور کې. ښه پراختیا یوازې دا نه چې کور دې غټي، پراختیا د کور دا د پلاني کور پراخه دی، یعنی د پلاني کور هم کولاو دی، نو پکې نعمتونه او خوشحالیان هم دي. اوس که ډېر غټ کور دی او 13 کمرې کور دی جوړ کړی، او سهار ماښام جنګ جګړې، کله د خوا خسخر سره کیسه روانې، او کله د جنۍ سره روانې، او کله د ښځې سره، او کله مور پلار سره، ورونو سره، دا به دومره کمرې زما رسي او دومره به ستا په دې کور به وکړې څه. نو پراختیا کې دا ټولې خبرې دننه راځي. درېیمه خبره چې زما په رزق کې برکت واچوي، زموږ څومره ضرورت دی. رزق کې برکت یعنې رزق کې پراختیا، پراخه رزق سره ژوند ښه تېرېږي. او رزق کې پراختیا دا هم ده، او برکت عفوا په رزق کې برکت دا هم دی چې که لږي خو دې هر ځای ته پې سړی ورسي، هر کار پې وکړي چې کله پکې برکت وي. چې برکت پکې نه وي، ډېر رزق هغه د سړي د پاره الټه کله